السلام علیکم نیکی هیلې سلامونه او ټاپه او په دې دواړو د یوې غټ نالت او د دې سره چې نور څه ملګري دي او دې سپورټر دي په هغې د یوې غټ نالت او ټاپه خبره داسې ده که نه چې دغه یوسف جانه دا خو چې چېرته بس په جړاګانو کې ډولونه لټوي دا قسمي جړا ده دا قسمي جړا دا ښایسته جړا ده دا بدرنګه جړا دی ای خدای دې بوډا شوي په سومبۍ دې تک سپینه وخته او اخر ټول عمر یې بېغیرته ژوند تېر کړو تا خو هېڅکله تا د پښتنو ته یې د پښتنو هغه خراب تصویر ښودلی دی چې چېرته یې جړاګانې وایي دا قسمي جړا دی توبه ته څنګه یې جړا شوي تا ته چا چې جړا شه تا ته مور او پلار اجازه درکړې ته یې جړا شه کور کې دې اوس پرېږدي همدا خبرې زده دي یا خو دې چېرته جینۍ یو هلک وتښتېږي دا پروژې ته څنګه وتښتېدې چپړې دې اغوستې دي که بغیر د چپړو وتښتېدې پیسې میسې در سره وي که نه وي در سره او په کومه لاره وتښتېدې سوزکي کې لاړئ که په رکشه کې لاړئ دا همدا کارونه دي او چېرته مړی وشي دا به ورته چې څنګه دې ویشتو هلکه چې په سر دې ویشتو ولې په خپه دې نه ویشتو همدا شی زده دي د تبۍ سر دې نیولی دی بوډا ښې بېغیرته ژوند یې ټول عمر تېر کړو سوه مردارې لږ رښتیا هم سړی حقیقت وایي دا ګیلمون وزیر غریبمن شو دې ورته اوسه پورې یو پوسټ ونه خو هی ګل خانه کار څنګه انسان خو مسلمان خو په دومره ځوانۍ کې لاړو د دې نه مخکې څومره شوي تا پرې کومه هره خبرې کړې دي بوډا ښې اوس راغلی په لندن کې ګرځي مزې دې وکړي بوډا ښې خو زه خیر تو همداسې بېغیرته عمر به تېر کړې او همداسې بېغیرته به پاتې شي او اوس راځمه دغه تعریف دی چې پارک دی زه خو دومره دغه کوم هم نه خو دغه ملګرو دوستانو کمنټ یې کړی وي چې دا غټ مردګاو دی او چې دی چا خبره وایي د غریبانانو پیسې ټولي وغواړي پردي حقونه خوري او په دې باندې رستورانتونه جوړ کړه زه خو یې دومره پېژنم نه دا ګندې سرې دغاله منافقه ته هم ځان ته کور کې نر ډروې تا ته په بچي ناست ښځې برته ناست جوړه او موږ خو پلار دی غټ رستوران دی را جوړ کړی دی غټ هوټلونه جوړ کړي دي ستا خو هوټل موږ ته معلوم دی خو یا خبر چې خره پکې خرڅې که سپي پکې خرڅې تا خو د سړي باندې بار هم په کار دی کېدای شي د سپو غوښه هم پکې خرڅې پردي غریبانانو حقونه دې خوړل په دوه بوی کې پروت دی چې سومبۍ به دې ورکوله پوه شې په سومبۍ کاروبار کې لږې پیسې ګټه هغې نه بعد چې دی وتاله سومبۍ کې زو ختم شه وخت یې لاړلو هغې نه بعد چا خبره غریبانانو پیسې غواړي وتې زه نه وتې بامبو ما خپله کړه ډېره مقداره ده د پسې مې راواله ته بیا به خوښه یم خوښ شمه د سمې خبرې م کولی چې په داسې سړي ته زه ګورم بې سړي ته زه هماسې خبرې م کومه دا ټیز بمبوان دا دواړه همدا اوس دا یو تاریخي دی تاریخي دغه چې دی ټول عمر د غریبانانو مال والی دی د اوسه پورې په پښتنو باندې غیرت نه دی کړی د پنجاب لاسپوسي ګلخانان دا ټول ګلخانان بې ګلخانان دي هی ګلخانان زه تاسو یم تاسو ته بېغیرت سړی د خدای پاک بدې شي تاسو د اسلام خبرې کوئ تاسو د دین خبرې کوئ دا د ملا نصرالدین خبره وایي زه چې لاړم پوه شوې د کافر مونږ ته لاړم کافر پکې و وایي نه شته مسلمان پکې نه خو مسلمانیت پکې و او د مسلمانانو مونږ ته راغلم مسلمان پکې و خو مسلمانیت پکې نه و هغه ګلخانان ستاسو د ملک ته درغلې وړو ای تباه شئ برباد شئ تاسو به هم ځان ته غیرتي وایي پښتانه به ځان ته وایي تاسو نور ځان ته پښتانه ونه وایي تاسو په تندي باندې غټ ولیکئ ګلخانه دا پام خدای دې تاسو ته هدایت وکړي امینو نو به د دوستانو سره هم ګڼي زما وینه ګرمه ده ټول ته سلامونه کومه دوستانو که څه غلطي شوي بښنه کوئ او ټول نه زه د هیله کومه دوستانو چې دا څوک چې چا فالو کړي چا سبسکرایب کړي او که چا لایک کړي دوستانو انفالو یې کړي بلیک یې کوي دا چې نه ستاسو په کار راځي ګوره ګلخانان وایي تاسو ته یم که دا تاسو په دې باندې تاسو نه غیرت کوئ که نه قسم درته خورم پوه شوې چې حق راباندې نه لرئ چې دا خلک په تاسو مله کې غیرت وکړي پوه شوې ځان وپېژنئ ځان مونږ ته نه چې مونږ سره یوځای شئ وایي ځان حق وغواړئ صحیح ده ځان د حق وغواړئ مونږ ته یې مه غواړئ الحمدلله مونږ خپل تپوس کولی شو صحیح ده مونږ کې دومره غیرت شته انشاءالله الحمدلله دومره وس راکې شته دومره هم بېوسه نه یو چې خپل ځان پوښتنه نه شو کولی خو مونږ سره ستاسو هم غم دی اخر وایي چې باید څومره مردارې شي خو اور پرې مړ کېږي که تاسو ماسو نه پردي شئ پوه که ګلخانان شئ که مکس شئ که چاینا والا شئ که پنجابیان شئ خو بیا مغه د نیکونو د سترګو په وجه مونږ تاسو ته د څوک چې پښتو وایي مونږ پرې مین یو صحیح ده ځان پوښتنه وکړئ نو په دې خلکو غیرت ونه کوئ زما خبرې چې یو ځل بیا دوباره یې واوره که کومه غلطي رانه شوي کومه غلطه خبره مې کړې او کومه چا خبره که کوم دروغ مې ویلي هغه حقیقت نه نو بیا ماته ووایئ تاسو کولی شئ زه به دا میډیا درته پرېږدم صحیح ده ګلخانانو بس سلامونه کومه ګلخانو او په ټول ته سلامونه کومه په ځان غیرت وکړئ ځان وپېژنئ که ځان ونه پېژنئ ګوره دنیا به تا کو په سومبۍ کې لغتې درکړي السلام علیکم او ټاک